حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو واره د یو گورنر میلمه شو، یو غټ گورنر او صحابه کرامو خلک د سنت د عمل کولو چل زده کی. هغه ژوندۍ چې وګوري چې هغه څنګه په سنت باندې عمل کوي، په خدای چې هغه د سي عمل کړي دنیا ته یو مثال پرې خېده، دنیا ته یو مثال پرې خېده چې عمل خلق د سي کوي په سنت د رسول الله مبارک باندې. نور صحابه کرام مو سره ناس دي، هغه مجمع کې خوراک راغو، خوراک کې خودل شو، خوراک یې شروع کو. په دې کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د الله مبارکونه یو ملخ کته وګورځي د اسمکه ته، چې څنګه اسمکه ته وګورځي د لاس یو کته کا غیر اوچا تکړه خواږه سره خلک ناس دي، وای نه جی وای غټ غټ ګورنران ناس دي او غټ غټ خلک ناس دي، بادشاہان ناس دي. نو کته دای په مخ کې تاسو دار اوچا تکې دی ډېر پسپک نظر تاسو ته وګورئ چې تاسو څنګه عجیب انسان دی چې اسمکه نه ګندر وټي روچتای او هغه خلیتا چي، دا څنګه عجیب انسان دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه وټي راواغستله، هغه غپې راواغستله او هغه ته یو بوکې ورکا خاورې ته وسنډي او دا سیو فرمایل وې زما د طرف د ذات د قسم وي وای چې د دې بادشاہانو د وجه بز رسول الله مبارک او سنت ته एकदम د دې خلکو د وجه د دنیادار د خلکو د وجه بز رسول الله مبارک سنت پرې دمه باغې باندې عمل لکوما وای چې زبر د دې په مخ کې د غوټین راوځم دا کبر دی کبر